بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې صدقه فطر یعنی سرسایه دا پر څنګه سړي باندې واجبیږي. محترمینو، هر هغه مسلمان چې مالدار وي پر ده باندې زکات واجب وي، یا زکات پر واجب نه وي لیکن د قرض او د ضروري سامان څخه زیات دومره مال لري چې هغه د زکات قیمت ته ورسیږي، یعنی د 50 تولې سپین زرو قیمت ته هغه ورسیږي، د ضرورت څخه زیات دومره سامان لري، نو په هغه باندې بیا د اکشني اختر د ورځې څخه صدقه فطر ورکول واجب ده. که هغه مال د تجارت وي او که نه وي، که پر هغه کال تیر سوی او که نه وي تیر سوی، بیا به هغه صدقه فطر ورکوي. صرف دا فرق دی چې زکات باندې کال تیرول شرط دی او سرسایه باندې کال تیرول شرط نه دی. لکه اختری، یعنی د لوی اختر په ورځ چې قرباني وي، بس که په هغه شپو کې په هغه ورځ د سره دومره مال ورسره و د ضرورت څخه زیات چې هغه نصاب ته رسېدي، نو بیا پر دغه سړي باندې سرسایه واجب ده. په حواله سره د فتاوای عالمگیری جلد مراول صفحه نمبر 191، دغه رنګه هدایه جلد مراول صفحه نمبر 190، شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 98، د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 130. نو محترمینو، چې پر کم چا باندې صدقه فطر سرسایه واجب سوله، نو پر هغو باندې دام واجب ده چې د خپل نابالغ کشني اولادو د طرفه څخه هم د سرسایه ورکي، یعنی صدقه فطر ورکي، چې څومره اولادونه د دې څومره کشنیان دي د ټولو د طرف څخه چې هغه نابالغ وي، هغه هم پر دغه سړي باندې بیا لازمه ده چې دی به ورکوي. په حواله سره د فتاوای عالمگیری جلد مراول صفحه نمبر 192، هدایه جلد مراول صفحه نمبر 190. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.